نو دا فضیلت اوس روانو د کعبې شریفې د جوړېدو چې هغه بنا ده د هغې فضیلت خپرون وویل شو. تر هغه مخکې وړمه ورځ چې واخواته فضیلت د باني بیان سوی و چې خپله ابراهیم علیه السلام چې الله ورنه هغه کلمات امتحان ځینې واخیستې د پوره کړې او د بیت الله شریف فضیلت مال پرون بیان سو هغه دا و چې دا مثابه وګرځېده ځای د رجوع د خلکو امن وګرځېدل او بیا الله پاک امر په کښې وکړي چې کوم ځای مقام ابراهیم پروت وي د هغه ځای څخه مصله جوړه کړي ځای د لمانځه ځینې جوړ کړي دلته په لمونځ کوئ او بیا دغه دعا په کښې کیسه یې چې امر د الله پاک ابراهیم اسماعیل علیه السلام ته چې دا پاکه کړي د طایفینو و عاکفینو و د رکوع کوونکو سجده کوونکو دپاره د هغو دپاره یې پاک بیا دا دعا ورته سوې وه د ابراهیم علیه السلام چې خدای پاکه دا بلد د امن وګرځوې او هغه باشندګانو ته د دې باني سره چې جوړونکی د کعبې دی د هغه سره هم خورا خصوصي رشته لري او د دې بنا سره خصوصي رشته لري نو باید توجه یې ودغې قبلې ته وسي چې دغه باني جوړه کړې ده چې خاصه علاقه ورسره لري چې دغه بنا ده چې دی خاصه علاقه ورسره لري نو مخ باید کیڼ وګرځي خو هغې ته باید مخ ورګي سجده باید هغې طرف ته وکړي ولې د بیت المقدس خواته کوي اوس یې دغه د اختصاص ځای ته ښیي چې دی څه خصوصیت ابراهیم ورسره لري نو الله وایي وإذ په یاد کړه ای محمده هغه وخت یرفعو چې پورته کوله ابراهیم علیه السلام القواعد هغه قاعدې و اساسونه و هغه تادابونه یې پورته کوله من البیت د بیت الله شریف څخه هغه وخت په یاد کې یعنې معنا دغه د بیت الله تادابونه ابراهیم علیه السلام راپورته کړي جوړه کړې ده نو اوس په دې کې اختلاف کې ځینې علما وایي باره وایي اول باندې چې د بیت الله شریف چې دی هغه د ابراهیم علیه السلام مگر نور علما وایي یا تفسیر روح البیان لیکي باره وایي چې غواره چې الله پاک و ملایکو ته وویل چې د سورة بقرې په سر کې خبره تېره شوه چې الله وإذ قال ربک للملائکة إني جاعل في الأرض خلیفة چې خدای و ملایکو ته زه په مځکه کې یو خلیفه پیدا کوم ملایکو څه وویل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك دوی ورته په مځکه کې داسې یو څوک پیدا کوي چې هغه به هلته وینې تویوي هلته به جنګ و جدال کوي او موږ ګردو موږ ستا دپاره پاکي بیانوو یې الله نو د مځکې د خلافت وړ دغه دی چې دا وینې تویوي دا جنګونه کوي خو موږ د خلافت وړ چې ګردو موږ ستا دپاره په تسبیح په تقدیس باندې ګویایو چې الله پاک قل إني أعلم ما لا تعلمون په دې شیانو کې چې نه پوهېږي زه پوهېږم چې آدم علیه السلام ته بیا الله پاک هغه اسما ور وښوله بیا د ملایکو مخکې پوښتنه ځینې وکړه آدم علیه السلام په امتحان کې کامیابه شو د علم دوره ملایکې ناکامه شولې نو ملایکې خپل عجز باره معترف شوې پښیمانه شوې چې دا اوس موږ څنګه خبره وکړه نو د دې دپاره چې الله پاک راضي کړي د ځانه څخه دا خپل عذر پیش کړي باره د الله پاک پر عرش باندې اووه واره طواف وکړي تر هغه چې طواف وکړي په دا طواف باندې الله ځینې راضي شو چې معنا موږ خو نو معنا داسې موږ خو نو مخلوق یو ستا یا الله دغسې سهوه راڅه وسوله واقعي الله پاکه ستا علم تر موږ زیات دی موږ عاجز یو موږ نه کفر د سوال وکړي چې دا به ویني وشیان ته یو خو نو دغونه استعداد هم بیا لري چې دغونه شیان یې په یوه ګړي په دماغ کې ریکارډ شوله چې زموږ نه وه دا د دس داسې نو دا واقعي د خلافت وړ دی دغسې علم یې زیات دی نو د دغه عذر د پیښولو لپاره یې ما د الله پر عرش اووه واره طواف وکړي الله ځینې راضي شو هغه د الله پاک یو قسم ناراضګي چې د ملایکو څخه وه معنا هغه پورته شوه نو په دغه وخت کې الله او ملوکو ته امر وکړي باره یې وویل نو چې په دغه طواف چې تاسې پر عرش وکړئ زه مو په راضي کړم نو زما عباد خو زه لېږم خو مځکه کې خلیفه ځینې جوړوم خو د هغه به نسل به دورې به ګرځي نو دا خو هم دورې غلطۍ کوي تاسې لا شی یې ادا کړه چې دا به هلته وینې تویوي هلته به جنګونه کوي هلته به څه کوي نو هلته هم یو دغسې ځای جوړ کړي چې بیا دی راسي طواف پر وکړي چې زه ګناوې ځینې ورژم ځینې راسي لکه تاسې چې دلته په اسمانونو کې پر عرش طواف وکړي زه مو په دې طواف راضي کړم په مځکه کې هم د یو دغسې ځای ضرورت دی نو ملک یې راولېږلې باره په دا مځکه کې د دې بنا جوړه کړله هغه تاداب یې د سنگ بنیاد یې ملوک په دې مځکه کې کښېښاوه او دا پر هغه اندازه کښېښوه لکه په دې اسمان کې بیت المعمور یو خونه ده د هغې خونې پر مطابق په هغه ګچه په هغه برداروالي په هغه جګوالي هغو لکه دا لکه په اسمان کې چې وه دا هم پر هغه رقم جوړه کړه دغه اساس دلته و دا اساس بیا وران شو خراب شو وروسته خو عمر ډېر تېر شو چې تېر شو بیا هغه و چې آدم علیه السلام بیا تازه د هغه د تازه کېدو وروسته بیا په طوفان نوح کې باره بیا خراب شو
دا اوبه چې ډېرې راغلې د طوفان کې د نوح علیه السلام بیا یې هغه ځای د خوړ او د خاور لاندې سو بیا هغه چې ابراهیم علیه السلام ته الله پاک امر وکړي چې ورڅه کې جوړه کړه دا کعبه بیرته ودانه کړه دی چې راغی ما ته ځای نه رامعلومېږي چې چیرې جوړه کړه چې ما خپل زوی هم دلته و په دغه وختو کې غټ سوی و اسماعیل علیه السلام هغه ته راغلی زه خو الله امر کړی چې دا کعبه د سره بیرته ودانه کړم نو الله پاک وریځ ورته راواستول باره یو وریځ پر هغه علاقه باندې ورته ودرول دا وریځ سایه وه باره الله پاک دغه ځای وسپاره دا ورځ چې پر ولاړه ده کله ورته ونیوه بیا چا ورته ونیوله هغه د ورځې د سایې په کده چې مازې کې نه د خپل هغه اساس ښکاره کېدي هغه ډبرې یې ښکاره شول الله ورلوس یې جوړه نو د دغه ځای څخه دا بنا شروع شوه چې بارون دغه ابراهیم علیه السلام بنایي کوي اسماعیل علیه السلام ورسره شریک دي ډبرې ورته راوړي ډبرې دا دي چې یو څه پورته سولې باره خو نه ورسېدله چې نه ورسېدله دغه ډبره چې دا موږ په نوم یې یاده کړه مقام ابراهیم دغه ډبره چې راوړه چې هغه ما واره د سر پر پرېوړي و هغه ښځې دا یې ورته کښېښوه دې د لفټ کار وکاوه چې څونه قدر د ده لوړوالی دې غوښتي ونه قدر ورسره لوړېدله چې کوم ځای کې د ښکته دې غوښتي خپله ښکته کېدله ورته ما د ده د ارادې سره چلېدله بټن یې نه غوښتي چې بل سړی ورته ولاړی بټن یې ووهلی بس دا الله پاک دغسې اتومات لفټ ته راولېږي او د هغه رقم چې بیا اوس نو طواف د کومه ځایه شروع شي د هغه دپاره حجر اسود پکار و حجر اسود چې دا بنا د کعبې خرابه سوې وه بیا په دا جبل ابي قبیس کې هلته دا پرته وه پټه وه نو دباره ورته یو ډبره راوړه چې په دغه ځای کې د روښانګاه دپاره ولګو چې هغه حجر طواف ځینې شروع کړي چې هغه لاسونه پورته کړي یا یې مسح کوي ده به یوه ډبره راواخیسته هغه به برابره نه وه بله بیا راواخیسته هغه به برابره نه وه دا تفسیر به راوایي وایي جبل ابي قبیس ورنارې کړې وه دلته باره دلته سته امانت پروت یا ډبره چې د وخته خرابه سوې وه چې د جنته راغلې وه د حجر اسود ډبره هم د جنته راغلې وه دغه مقام ابراهیم هم دوی باره ورلې هغه ډبره یې راواخیسته په دغه ځای کې یې کښېښوله چې د دغه ځای څه اوس طواف شروع کېږي چې دغه ځای شروع کړي چې رالي یو شوت پرسي بیا راوګرځي دا بل شوت پرسي دغه ځای څخه نو دغه بنا چې د الله پاک یې اوس موږ ته رایادوي دغه ځای دی وایي اذ هغه وخت در په یاد کړه یرفعو چې راپورته کول ابراهیم علیه السلام چې شي راپورته کول القواعد هغه اساس تادابونه دا تادابونه و د چې شته من البیت د بیت الله شریف تادابونه راپورته کوله قواعد جمع د قاعدې ده قاعده د شي اساس ته وایي د دغه ځای به نو دا خبره هم زده کړي دغه د اسامه تنظیم چې القاعده یې بولي هغه هم دغه دی هغه وایي د اسلام اساس باید په مځکه کې ابلا جوړ شي اوس په ټوله نړۍ کې د اسلام اساس نشته د کومه ځای ورشروع کوې په هر ځای کې ته مسافر یې چې دلته راسې دلته تا نه پرېږدي دلته اسلامي حکومت نشته ته دلته مسافر اجنبي یې یهودي نه دی اجنبي ته پکښې اجنبي یې چا بل ته واسې اسلام پر نامه جوړ دی یهودي نه دی اجنبي نصراني نه دی اجنبي هندو نه دی اجنبي ته چې واسې ته اجنبي یې ته لکه مسافر ته راکاږي نو دی وایي راسې یې پلا وار د واره قاعده جوړه کړو قاعده معنا اساس تاداب د اسلام په یو ملک کې کښېږده چې دا ستا مرکز شي چې دا چې مرکز شو د دغه ځای څه بره لښکرکشي کوه بره جهاد شروع کړه بره چې کوم ځایونه فتح کول په هغه پسې موږ شوه چې فتح کول یې په هغه پسې موږ شوه لکه پر تاداب چې نور شیان جوړوي دی دغه به ستا تاداب چې لکه رسول علیه السلام د هغه رقم وکړه په مکه شریفه کې چې د نبي علیه السلام ابایي وطن و 14 کاله نبي علیه السلام دعوت وچلاوه مګر چې القاعده نه وه هېڅ کار نه وسو د دغه ځایه چې هجرت وکړي ولاړې مدینه شریفه یې القاعده کړه هغه مرکز شو هغه چې یې جوړ کړي دلته باره چې په دنیا کې به یو چا اسلام راوړي تر مدینې شریفې ځان رارساوه د حبشې څخه رګ راغله د رومه څخه راغله د ایران او ورغله د کبره چا اورېده چې ته نوی نبي پیدا سوی دی ورتله دولې چې ورغله دغه ځای القاعده شو القاعده معنا اساس مرکز دا مرکز چې جوړ شو د هغه ځایه څه چې ښه پیاوړي سوه سره ډېر سوه د مختلفو توکمو خلکو په ژبه لا سره پیدله یو پیغمبر یې مشر و الله پاک باید د جهل مخته کړي اوس جهاد په مخه واخلي د دغه مدینې شریفې څخه بره اسلام روان سو څو چې در چین و در جالاکي و در مراکش و در دې ډېرو علاقو پر اسلام ورسېدې منطقې فتحه سولې نو ما دا خبره وسیسته وشوله چې القاعده د شي مرکز و اساس ته وایي قواعد یې جمعه ده الله وایي ته هغه وخت په یاد کړه چې ابراهیم علیه السلام د بیت الله شریف هغه اساس هغه تاداو راپورته کړي هغه مرکز یې راپورته کړي دا ځکه وکړي مخکې خو مال پټ و خو دی رالې الله د ورېځې په خاطر وروشه او باید دا کار شروع کړي و اسماعیل او دغه رکب اسماعیل علیه السلام دغه و اسماعیل ورعته په هغه ابراهیمو باندې دی دغه رکب اسماعیل هم ورسره شریک و کنه بنایي خو اسماعیل علیه السلام کله کوله بنایي خو حضرت ابراهیم علیه السلام کوله مګر چې دی ډبرې ورته راوړي کومکیې دي یا بیان القرآن لیکلي دي هغه وایي یا د ډبرو څه ماسه وه ګای د کعبې شریفې چینه مینه ورکول یونکې خړوبۍ ورکول سره سمول دا هم د کار و نو دا هم د بنای القسم دی لکه ګورې جوړه یې بنا کړي ګلو ګلاویان بیا بل څوک یې باره په دې بنا کې وایي ما هم ډېر کار کړي ده به نه یوازې پلستر وکړي جوړ کړی به بل چا یې
دلته هم د اسماعیل علیه السلام شراکت په دوه رقمه شو. یو یې ډبرې ورله راوړي هم غوښتي ورسره شریک دي، ګویا کې ده ورسره جوړه کړې ده، کنیاسه جوړ خو د ابراهیم علیه السلام دی. او یا یې دا ګای ګای ګلو ګلاوه کوله، ولې خو د لرګو چاته دي د کعبې شریک دی، ګلو ګلاوه چې ده کول نو هم ګویا کې څه شي ګویا کې ده یې باندې دي. نو الله وایي دا وخت په یاد کړي چې دوی دوه جوړه کړله. بیا څنګه وویله ربنا، د دې ځای سره نو مخکې تفاسیر ورسره رجي باره وایي نو یقولان دوی به ویل، څنګه بیا ویل جلالي شریف وایي دوی به دا چې ربنا دا مقوله د دوی دواړو سره دعا یې وکړه باره چې دا تدابونه یې راپورته کړه. بس ودرېدل پلار و زوی دعا کوي وله ربنا ای رب زموږ تقبل قبول وګرځویه منا زموږ څخه، تقبل قبول یې کړي منا زموږ څخه، څه شي راڅخه قبول کړي، یعنې عملنا هذا بناءنا هذا، زموږ دغه بنا چې ستا دپاره مې جوړ کړې دا راڅخه قبول کړي. د دې ځایه وایي د دې اخلاص معلوم شو چې څونه مخلصین دي. دا بنا یې جوړه کړه، ګبه کار یې وکړي، بالا نو خلکو ته نه وویله چې ګورئ ونې پېژنئ دغه شی چې د خدای پاک کعبه ما جوړه کړې، هېڅ چا ته غږ نه دي کړي، بس خپل یې لاسونه پټ کړل، الله پاک ستا په درګاه کې اوس قبوله کړي. د دې څه د دې پلار او د دې زوی اخلاص دا څونه مخلصین دي چې دا ځای جوړ کړي، هم په هېڅ چا احسان نه اچي، واره وایي الله ته لاس ورکړي ربنا تقبل منا، یا الله زموږ څخه قبول کړي، څه شي یعنې دغه بنا. اخر نو لاس یې الله ته ولې پورته کړي، ول انک انت السمیع، انک بېشکه ته چې یې الله، انت ته السمیع اورېدونکی د دعا زموږ، نو دعا خو د بل څوک نه اوري بې الله څخه. تا ته چې د قیامت زه دعا یې کوم په غوږونو ښه اورې خو قبلوی نه شي، کله قبول ستا په اختیار کې. نو الله ته وایي ته سمیع اورېدونکی د دعا وایه، معنا قبلوونکی یې د دعا و. العلیم، او یا الله ته خبر په نیتو یې، زموږ په نیت هم خبر یې چې دا کار د الله دپاره موږ کړی دی که موږ د بندګانو لپاره کړی. نو چې په نیت مې خبره یا الله چې زما نیت صالح دی، خالص ستا دپاره دی، او دعا بل څوک نه قبلوي، ته قبلویې. نو خدایه ستا څه غواړم چې راڅه قبوله یې کړې، چې قبوله یې کړې معنا ثمرې او ثوابونه یې بره خپل رارسېږي. دا دوې غوښتنې یې وکړې چې خدای پاکه ته سمیع یې چا لره دعا ولره زموږ، چې معنا موږ یې ستا څه غواړو. عالم خبرداره په نیت سره زما چې نیت مې د اخلاص نیت دی، نو خدایه زما دا عمل قبول کړې ستا په دربار کې. دا یې یوه دعا وکړه، دا خلاصه شو پسې. بیا دا دعا چې وکړه دومه دعا ده، ربنا واجعلنا مسلمین لک، چې ربنا ای زموږ ربه، واجعل وګرځویه موږ دواړه مسلمین، موږ مسلمانان وګرځویه لکه ستا دپاره. معنا اسلام انقیاد ته وایي، تابعداري ته وایي. نو ابراهیم علیه السلام او د ده زوی اسماعیل علیه السلام دوی به نو د الله انقیاد د تابعداري نه درلوده. تابعداري دغه رقم شمال پر وچه مځکه الله وربي کړي د کعبې بنیاد یې پیدا کړي، کعبه یې په دوه نفر جوړ کړه، څونه غټې غټې ډبرې چې داسې بیا تراشونه وویلې دونه شوی، دا یې څنګه پورته کول یې څنګه کار ده. نو دا دی خو اسلام انقیاد لري، مګر عجز دا دی چې الله پاک نور انقیاد راله راکړي، نوره تابعداري راکړي چې ستا د هر امر تابعداري وکړو. زما خبرو ته متوجه یاست، ستاسو فکر داسې به نه سي چې نو در دې وخته لکه چې دوی د الله پاک اوامرو ته منقاد نه و، تابعدار نه و، تابعدار خو و مګر عجز یې دا و. لکه د مثال پته وه، یو سړی سر وکال روژه دی، د شپې او د ورځې پر عبادات ولاړ، جهاد کوي، ټول عبادت کوي، پر هغه سربیره چې لاس پورته کړي وایي خدایه ستا د عبادت توفیق راکړي. نو توفیق یې هغه دي د کلي پر منځو ولاړ یې روژې نیسي ګرده عبادت کوي، نو توفیق دی نور مزید توفیق غواړي چې د دغه لام بالا. دلته هم دغه رقم ده، دوی خو انقیاد لري، تابعداري لري د الله پاک او اوامرو ته، مګر زړه یې نه پسېږي. نوره دعا کوي چې ربنا ای رب زموږ واجعل وګرځویه موږ مسلمین، تابعداران مو وګرځویه لکه یعنې لأوامرکه، ستا و اوامرو و نواهیو د ټولو موږ تابع وګرځویه. ومن ذریتنا، خپل ځان ته سړی دعا وکړي بارانه اولاده پسې ګوري، دا د دعا ادب دی چې ځان ته چې دعا وکړله خدایه ما وبخښه، موږ به خپل اصول یې پلا یاد کړو چې زما مور و پلار بیا نو خپل اولادیت، دا اولادیت د څه متوجه سو. ومن ذریتنا پدري شفقت دی، سړی چې پلار سي باره نو شفقت پر خپل اولاده دونه زیات سي، باره د خپلې پلرګنۍ پر اولاد باندې شفقت ډېر. دلته ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چې دا نو ته دعا وکړه چې خدایه موږ ستا د اوامرو تابعداره وګرځه، دستي اولاد چې راواخلي، خپل اولاده چې موږ ته پیدا کېږي و د هغه رقم د دغه ومینه سره به نو بېرته هغه وجعلنا را وګرځوې، د هغه رقم وګرځوې
واجعل من ذريتنا د اولادې څخه زموږ دا من تبعیضي دي طالبان بعض اولادې څخه زموږ ګرد اولاده یې نه کړی ولې د ګرد اولادې په باره کې که ستاسې هغه بله ورځ په یاد چې په هغه 120 آیات کې الله تعالی پاک مو رد کړه چې لا ینال عهد الظالمین چې ستاسې په اولادو کې څه ظالمان دي هغه ظالمان هغه ادب اوس د ابراهیم علیه السلام په دماغ کې دي نه ځینې غلطېږي هلته چې دعا کوله چې میوې ورکړي هم من آمنه یاد دلته چې دعا کوي چې خدای پاک تابعدار یې وګرځي یعنې ومن ذریتنا بعض د اولادې څخه زموږ یعنې یو څوک تا راوښوله چې هغه خو ایمان نه راوړي هغه خو د هغسې پر ظلم باندې ځي دلته بیا دا من تبعیضي کوي د هغه رقم بعض د اولادې څخه زموږ ته وګرځي امتن یو ډله یې وګرځي مسلمتن چې دا هم مسلم وي منقاد یې لکه ستا دپاره تابعدار یي لکه ستا دپاره ځان ته دعا وکړه چې خدایه تابعداره مې کړې خپلې اولادې ته دعا وکړه چې خدایه زما په اولاده کې یو داسې امت یو ډلې ته ویل کېږي داسې یو فرګنه و یو ډله راولي چې هغه مسلم و تابعدار یي لکه ستا دپاره دا یې بله دعا بله دا دعا وکړه و ارنا یا الله راوښیه مناسکنا زموږ افعال د حج اوس خو نو بیت الله جوړه شو باره طواف غواړي صفا او مروه به غواړي مینا او عرفات به غواړي نو دا چا معلومول دوی ته خو د ځانه نه وه معلوم نو دعا وکړه چې خدایه اوس هغه طرز د عبادت ته راوښیه چې سره کمې وکړو د ځانه خو عبادت نه جوړېږي و ارې راوښیه نه و موږ ته مناسکنا زموږ هغه احکام زموږ هغه اعمال د حج چې دي وتب علینا وتب او یا الله پاکه ته رجوع وکړې په عفو د ګناهو په عفو سره د خطاو علینا پر موږ نو دوی ګناه یې کله درلوده دا هغه مقام د عجز چې والحسنات الابرار سیئات المقربین د عام خلکو دپاره چې کوم شی حسنه بدل کېږي د مقرب دپاره هغه شی سیئه بدل کېږي بدي بدل کېږي په دې خبره کې ښه سم سره خلاصوي هغه دا رقم دی دا مقوله ده وایي حسنات الابرار سیئات المقربین د دې څه مطلب یې دا لکه د مثال په طور یو عام سړی چې ستا سره د لسي کومک کوي حسنه یې بولې نیکۍ بولې که نه بولې ورور نو څه حق مخې درلودي څه د پلار کول قربان د هغه لسی لا ښه مګر یو سړی چې دا ډېر د تدوی وروسته کېږي دی د قرابتو د انډیوالۍ و د شناخت ډېره دعوه کوي هغه چې نو لسی درکړي باره بد ایسي یعنې د ده لسی خو هم ښه دی مګر خو دا دی نو چې ته ورته ستا دا دونه دوستي او په دوستي کې لسی نو دا بره ستا دپاره بد دی ګویا کې جرم دی خلک یې ورغورځي خو له مخې کوي د هغه عام څه چې دپاره ولې نه ورغورځي نو حسنات الابرار د بل چا دپاره د عامو خلکو دپاره چې یو شی حسنه بدل کېږي مګر د مقرب د تقریب دعوه چې کېږي د ولایت د دوستۍ دعوه کوي د هغه دپاره د هغه شی سیئه بدل کېږي نو دلته خو د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ګناه نه درلوده مګر دا خپل عبادت چې به دوی د الله په دربار کې پېښاوه کمې نه دی ګواکې ځان یې لکه مجرم چې بولي عجز دی فقط الله په دربار کې نور ګناه نشته وتب ته رجوع وکړې په عفو سره علینا خدای پاکه زموږ لغزشونه زموږ خطاوې را معاف کړي خطا دي څه خطا کړې څه ګناه کړې هېڅ ګناه نه وکړه دا خپل عبادت یې لږ چې دغه لږوالی چې دغه را معاف کړي که دې عبادت چې نه عبادت لږونه شی مګر چې ده د خدای د ډېرې دوستۍ دعوه کول چې هر څومره عبادت به وکړي بیا هم د الله پاک په دربار کې لږ ورته معلومېږي چې دا مې لږ کړ کنه شیخ ډېر و د ډېرې دوستۍ په خاطر ورته معلومېدی نو دا ترجمه شوه چې وتوب ته رجوع وکړې په عفو سره علینا پر موږ باندې خدای پاک موږ ته نظر د رحمت وکړي نو زیات راته انک انت التواب الرحیم بیا دا واجه وایي چې نو توبه ولې د الله و دربار ته کاږي ولې د الله څه غواړي انک بېشکه ته انت خاصته التواب ته توبه قبلوونکی یا الله پاکه نو توبه قبلوونکی بل څوک نشته چې بل څوک د توبې قبولي الرحیم یا الله پاکه ته ډېر مهربانې رحمت کوونکی بل څوک مهربانه نشته نو دا دعا سوله دوهمه چې خپل ځان کې هم وکړه چې خدای تابعداره مې کړې خپلې اولادې کې هم وکړه چې په اولاده کې مې خدای پاکه تابعداره خلک پیدا کړي او دا یې وکړه چې خدای احکام د دې حج راته وښیي موږ ته خو معلوم نه دي او دا یې ورته ویله چې الله پاکه که زموږ څه کوم لغزش کومه کمي سوي خدای پاکه ته پر موږ باندې رجوع په عفو وکړې معنا زموږ توبه قبوله کړې ته هم تواب یې توبه قبلوونکی هم ته رحمان ذات یې ګورې څونه عجز پکښې کې دي خبرې ته به تاسې متوجه کېږي بله په خبره سره وموښلي چې هغه د ایمان اخلاص یې پر هغه رقم دی چې کعبه چا جوړه کړه ابراهیم علیه السلام څوک ورسره شریک دی اسماعیل علیه السلام ورسره شریک دی اخلاص څومره اخلاص پکښې کې دي چې دا ما جوړه شوه الله نه ریا ونه بل خدای پاکه ترې قبوله کړې ته زموږ دعا یې اورې په نیت په خبره یې نیت اخلاص دی او په پای کې د هدایت خپلې اولادې ته دعا هم پسې وکړله اوس نو په دې ځای کې بله خبره دا طالبان تاسو ورته متوجه سي ومن ذریتنا تورې خو وینئ په دغه آیت کریم چې اوس موږ وایو چې زموږ دواړه منقاد وګرځي او زموږ د اولادې څخه اولاده د چا و د چا دا د نا ضمیر د متکلم دی د ابراهیم علیه السلام اولاده او د اسماعیل علیه السلام اولاده
پلار و زوی سره ولاړ چې زموږ د دواړو اولاد چې دي هغه څه چمپه وکړي په هغو کې امت مسلمه راولي پلار و زوی نو پلار و زوی خو څه معنی چې د ابراهیم علیه السلام لمسیان سي د اسماعیل علیه السلام نو زامن سي اوس نو که د هغه ابراهیم علیه السلام زامن لمسیان یې مګر د هغه بله زوی څخه چې هغه اسحاق علیه السلام دی په دغه ځای کې داخلېږي چې من ذریتې نه ولې خو هغه د دواړو اولادانه ویل چې دا خو یوازې اسحاق علیه السلام اولاده ویل کېږي د اسماعیل علیه السلام چې لاس یې ورسره پورته کړي دا اولاده کومه ده چې بلل کېږي د دې دعا لاندې خاص هغه نسل راغلی چې د دوی دوه څه پیدا چې د دوی دوه سره پیدا هغه بل شاخ ځینې ووتې ولې خو دواړو لاس نیولې چې خدای پاکه زموږ په نسل کې او زموږ په نسل کې خو هغه د اسماعیل علیه السلام کش دی چې دوی ولاړ دغه شاخ دی دغه پکښې کې شامل شو خپله پیغمبر علیه السلام ته سر ولدي که نه ولدي اسحاق علیه السلام دا له ځینې ووتله چې هغه بني اسرائیل دي دغه ځای الله ورته ګوته کوي چې د کعبې دعا چې سوې ده پر هغه ځای باندې هغه د دغه نسل دپاره سوې ولې خو اسماعیل علیه السلام ورسره ولاړو په دعا کې شرکت کوه اسحاق علیه السلام خو الله کوله نه نو چې نور ته څوک یې بني اسرائیل و یهودانو چې باره وه بس قبله خو زموږ قبله او پلانې به الله وایي خو دوی په دغو نه اخلاص جوړه کړې دی بیا یې په دغو نه عجز دعاوې کړي دي او دا دعاوې چې کړي دي په دعاوې کم نسل راغلی د اسماعیل علیه السلام ولې خو دوی دعا سره کوي هغه نسل باید و دواړو ته منسوبه شي برابر تر لاندې چې دې باریکۍ ته کېدای شي چې فکر شي بله دعا کوي وایي ربنا ای رب زموږ بیا زوی پلار د درېیمه دعا ده وابعث راوپاڅویه فیهم په دغه اولاده کې زموږ په دغه امت مسلمه کې رسولا یو رسول راوپاڅویه منهم د دوی د ډلې څخه چې د دوی د قوم د ژبې رسول پکښې پیدا کړي دغه د خپله نبي علیه السلام پکښې رالي که نه رالي وګور مال دا زوی دی دا پلار دی دعا کوي چې خدای زموږ په اولادو کې مسلمانان او په دغو مسلمانانو کې د دوی د قسمت څخه رسول د بله جمع نه چې د دوی په قوم د دوی په ژبې د هلته رسول پکښې پیدا کړي نو څوک زموږ رات محمد علیه السلام زموږ رات دغه هغه زیات خصوصیت چې د ابراهیم علیه السلام سره پیغمبر علیه السلام پیدا کړي د بني اسرائیلو ډله زیات خصوصیت نور سره لري ولې نه کنې بني اسرائیل خو د ابراهیم علیه السلام د نسل څخه چې خو هغه د اسحاق علیه السلام د نسل څخه دي مګر دا خصوصیت د پیغمبر پر غښتلی ولې هلته چې کعبه جوړېږي اسحاق علیه السلام یې ورسره جوړېږي اسماعیل علیه السلام ورسره جوړېږي اسماعیل علیه السلام یې ورسره جوړېږي اسحاق علیه السلام په بنا کې شرکت نه دی کړی نو چې شرکت جوړه هم ده ورسره کړه نو چې د ده اولادات هغه باید د هغه کعبې ته سجده وکړي چې د دې نیکه جوړه کړې چې هغه اسماعیل علیه السلام او دعا چې کوي ام یې ولا خپل نسل ته کوي چې د دوی دواړو مشترک نسل پر هغه بل شاخ چې اسحاق علیه السلام نسل دی هغه د دعا څخه ووتی بیا چې الله پاک وایي په دې دوی چې الله ته دعا کوي چې خدای په دې کې رسول راوپاڅوه خو بیا یې دغه نسل ته وکړي چې په دغه نسل کې الله پاک رسول راوله چې دا د اسماعیل علیه السلام ورسره شریک دی په دې دعا کې نو الله وایي دا ګل د خوا چې ته سره وګورې ته خپله وګورې چې په زړه کې په کار نیسې چې باید دوی ودغه کعبې ته چې وکړي سجده وکړي معنا سجده الله ته ده و دغه طرف ته باید مخ وګرځوي نو دوی ول ربنا ای رب زموږ وبعث ته راوپاڅوې فیهم په دغه امت مسلمه کې چې دا زموږ په ذریه و اولاده کې راځي څوک راوپاڅوې رسولا یو رسول منهم د دوی د قسمه څخه داسې نه چې رسول اجنبي لکه اوس موږ تاسو خو چې یو موږ عجم یو رسول مو عربی دی په قوم مو نه دی او دوی داسې دعا وکړه چې یا الله پاک په دغه قوم چې د بله قوم څخه نه داسې نه چې زموږ قوم عرب دی او رسول عجم دا رقم نه منهم دا معنه چې تخم نه دغه رقم په قوم دغه رقم نو هغه رسول به څه کوي یتلو چې هغه رسول تلاوت کوي علیهم پر دوی باندې آیاتک آیاتونه ستا چش کوي ورته تلاوت کوي دغه د رسولانو کار مو زده کړي یتلو دغه د رسول وظیفه ده چې تلاوت کوي علیهم پر دوی آیاتک د آیاتو ستا نو که څوک معلم القرآن یو ځای مقرر د مثال په توګه کوچنیانو ته پړهیي کوي د قرآن کریم د رسول وظیفه یې نیوله یتلو علیهم آیاتک چې دی د آیاتونو ورته تلاوت کوي ورته وایي ورښیي نو سړی به په دې وظیفه باندې نه شرمېږي چې زه ولې د کوچنیانو د قرآن کریم استاذ یم خو دا پیغمبري وظیفه ده دا یې یاوه ويعلمهم الكتاب او دا رسول بل دا چل وکړي چې ويعلمو ورښیي هم دوی ته الکتاب د هغه کتاب په معنا هم ورښیي نو که یو څوک قوم ته ترجمه کوي د رسول وظیفه یې ونیوله ولې خو دغه د ابراهیم او د ده زوی اسماعیل دوی چې دعا کوي چې خدای په دې نسل کې رسول راولي د رسول وظیفه یې ټاکي یوه وظیفه یې دغه ده چې په لفظ یې ورښیي تلاوت یې ورته کوي بله وظیفه یې دغه ده ویعلمهم الکتاب او د هغه کتاب چې د قرآن چې نازلېږي وروسته دا هم ورته وښیي تعلیم یې کړي په احکامو یې هم پوه کړي والحکمت او حکمت ورلره وښیي اوس نو دغه د حکمت څخه مراد څه شي دي د حکمت څخه مراد سنن د هغه نبي دي د حکمت څخه مراد سنن هغه سنتونه د سنت طریقې چې په قرآن کې نه راغلي بیا د پیغمبر احادیث دي چې دغه رسول درېیمه وظیفه دغه اجرا کړي چې حکمت ورلره وښیي معنی هغه سنن خپل ورته وښیي یا د حکمت څخه پټ پټ رازونه دي چې په دې کلام کې الله پاک پټ کړي دي هغه رازونه د قرآن کریم هغه پټ پټ اسرار ورلره ښکاره کړي دا یې بل
ویزکیهم ویزکی او دغه رسول راولاړ څه چل کړي تزکیه وکړي پاکي وکړي هم د دغه امت ته دغه هغه چې دی امتا مسلمتا لک د هغه تزکیه د چا تزکیه معنا پاکول ده په دا هر قوم کې چې دی په هر عصر و زمان کې چې دی په دا قوم کې خورا باطلې خبرې شته د دغه تزکیه پکار ده لکه اوسپنه چې زنګ وکړي سوان غواړي چې سوان ورته ونه نشي سمدن ورسره ونه جنګوي ږغاري ګرده خلک باندې ورته هغه وخت به صفا کېږي دا د سترو قانون دی یا یې هغه څټ ته ورکړي ګر سره به یې لمبې په وکړي دا خلک نه یې هغه چې څټ یې نیولې دا اوسپنه داسې لمبې په وکړي په هر عصر زمان کې دغه لکه د مثال په طور په اوس موږ په عصر کې بیا وګورو په هره محله و په هر کلي که دا ځای دی که بل ملک دی که بل ملک دی چې هلته ورسې په دې خلکو کې یو رقم غلط عقاید رواج شوي که د املا بیان عین یې دغونه بوږ به وکړي خلاص ته چې واسوان یې پر اوسپنه تېر کړي په کلي کې سپین سر یې لا پر لکۍ شکه ودرېږي چې دا څنګه خبره کړې اوس نو چې ورته وایي چې اس سپین سري وامتا خو نو کتاب نه دی ویلی څو کاله اس کېدلې څو کاله دې تعلیمي کړې خو 3 ورځې دې تعلیمي نه ده کړې د املا نه پس وخت دې خو 60 کاله اسې دي دا کتابونه یې ویله دا ستا خبره وه د املا صاحب په خبره غښتلې شوه دغه د انصاف کار دی دغه ترازو دی ده چې دا دغه نمبر ورک چې راغلی اوس هم ستا خبره پر درنه ده نو د ده خبرې فاکتو هېڅ کار یې نه وکړي دا قضاوت دا رقم ته په هر عصر کې دغه صورت شته نو خو ده وایي ویزکیهم چې د دغه بدو عقایدو څخه یې تزکیه وکړي لکه سم دم لکه ګلندر چې پر تېر کړي چې دغه یې ورپاک نه کړي چې سم دم جنګ سره ونه کړي لمبې تر له ونه وزلته نه کېږي ګر سره په جارو په قربان دا نه سره رسي تزکیه دغه رقم تزکیه غواړي ما لکه د اوسپنې تزکیه چې کوي دغه رقم جنجال ته صورت په کښې کې لري دغه رقم مال داسې سپېنږیري موږ ګاګی لرو په جمع محلو کې دی چې ورته الفبې زده ده نه ده چې ورته لمونځ چې ته خدای پیدا کړی په چیچ کې یوه قلوله شریفه یې ځای دی یمچوکه سمه یې نه ده هغه نشي ویلی چې ورته ته الله پیدا کړی بس دغه قلوله د لمانځه ته نیولې ده نور صورتونه نه دي زده نو ترجمه بیا د کومې خوا دی د قرآن شریف دا خپل لمونځ چې کوي ترجمه یې نه یې زده مګر کومه خبره که عالم ورلره وکړه د ده پر جمع هغه نه برابره دی د دغه مقابله کې دی بره نه نو دلته تزکیه ته به ضرورت شته نو دا بله وظیفه الله پاک ورته وشي ویزکیهم دوی به تزکیه د چا وکړي د دغه امت مسلمه وکړي ګوره امت هم د چا اولاد دی اولاد هم د ابراهیم د اسماعیل علیه السلام د هغه امت مسلمه یادوي او بیا خدای ته خواست کړي برای خو د هغه زما په اولاده کې چې د امت مسلمه دی په هغه کې رسول وروپاڅوي چې دوی په ژبه پوهوي هغه رسول به دوی ته چې شي وښیي ستا ایتونه به ورته وښیي ستا کتاب به ورته وښیي او حکمت هغه سنت خپل چې دی رسول دی هغه سنت به ورته وښیي او تزکیه به د دوی وکړي د چا څخه د هغه بدو عقایدو څخه چې دوی د په دماغو کې قرار نیولی دی انک انت العزیز الحکیم دا دعا یې ګرده بیا د الله څه وکړه بیا که پای کې ورته چې انک بېشک ته چې یې الله انت ته العزیز غالبه دا کار ته کولی سې یا الله چې موږ ته دغسې اولاده راکړې چې هغه مسلمان وي پر دې کار هم غالبه پر دغه کار هم غالبه چې دغسې رسول په کښې کې راولېږه دا تاسې کوم کار وغوښتئ الحکیم یا الله ته په هغه کې حکمت والا یې نظم و تدبیر یې یا الله پاکه تا ته ښه در معلومېږي هغه اسرار د دوی د ژوند هغه تا ته ښه معلومېږي چې پر یو ښه ژوند یې برابر کړي اوس نو هره دعا چې دوی کړې ده تاسې دا 3 آیاته که در اوس موږ وویل اوله دعا چې وه چې ربنا تقبل منا انک هغه دعا خو وینئ په پای کې څه انک انت السمیع العلیم هره دعا چې کوي په پای کې د الله پاک لکه موږ یا ارحم الراحمین د الله بیا ښه صفات واچي انك تشي انت السميع العليم خدای پاک ته سميع یا علیم سميع معنا اوریدونکي د دعا علم معنا خبردار زموږ په دې کې اخلاصي دا بل دعا چې را شروع کړه ربنا واجعلنا مسلمين لك بشر هذا د فایته چې بیا راسي انك انت التواب الرحيم دا د الله پاک صفاتونه ورته یا الله پاک ته تواب توبه قبله رحمان رحیم ذاته نو زموږ توبه قبول کړه زموږ څه لغزش سوي زموږ څه یو خطا سوي هغه ته معاف کړه د دعا په پای کې دا د الله پاک څخه صفات واچول تواب او واچول رحیم ورواچوه دا صفتونه درېیمه دعا چې را شروع کړه چې یا الله پاکه په دوی کې رسول را وپاڅوې چې د هغه رسول وظیفې هم دوی وټاکلې چې الله چې دغه وظیفې انجام کړي په پای کې بیا څه انک انت العزیز الحکیم بیا د الله پاک صفات کمالي وکړه چې یا الله پاکه ته غالب یې پر دې کار کولی شې په واسطه دې پوره ده په دغه حساب څه غواړو او حکیم حکمت والا نو دا د دعا طرز هم موږ ته راوښیي زموږ تاسې مثلا پر د ملت ابراهیمي دعوا کوو نو چې د خدای ته سړی دعا غواړي بس د دعا په پای کې بیا د خدای صفات کمالیه ذکر کړي
الله په دې خوشحاله کېږي بر هغه دعا اجابت ته نږدې شي دغه درې سره نمونې ستاسې په مخکې پرتې دي چې هره دعا پای ته رسېږي انت السمیع العلیم پسې انت التواب الرحیم پسې انت العزیز الحکیم دا ګرده پر یوه طرز باندې ورته راوړل نو دعا ده دا دوی وکړه اوس د دغه ذات څخه ستاسې په دې خبره سر خلاص شو چې د نبي علیه السلام چې محمد علیه السلام یې نوم دی د ابراهیم علیه السلام سره د ده خصوصیت دې څه معلوم شو اوس څه خصوصیت یې شو چې ده ته دعا وسوله چا ورته وکړه پلار او زوی دواړه ولې خو نبي علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د نسل څخه دی ولې خپل ذریعه کې دی راغلی نو الله وایي ګوره په دعا کې دی داخل کړي وو دی کوم د اسحاق علیه السلام د نسل څخه دی بني اسرائیل و یهودو خو خپل دا اصل بولي نو الله وایي ګوره دعا دته څه او دا کعبه چې جوړه سوې ده اسحاق علیه السلام جوړ کړه که اسماعیل علیه السلام ورسره جوړ کړه خو اسماعیل علیه السلام ورسره جوړ کړه د ده پلار پکښې کې شریک دی عادي د ده نیکه پکښې کې شریک دی نو خود دی باید کعبې ته سجده وکړي او بل د رسالت دعا چې وسو چې یا الله پاک په دوی کې رسول راوپاڅه زموږ په اولاده کې دا د نبي علیه السلام لپاره وسو که د بل نبي لپاره وسو خو دی په دغه ذریعه کې دی خپله دی هم راغی چې خدای پاک په دوی کې رسول راوپاڅه نو داسې درې خصوصیت الله پاک ور وښوله چې دغه نبي دا د ابراهیم و د اسماعیل سره او د دغه کعبې سره دغسې ژورې اړیکې لري نو چې دغسې ژورې اړیکې لري خود د بیت المقدس الله پاک وایي ما امر ورته وکړي چې بالا مخ و اخواته مه ګرځوه دغه کعبې ته ګرځوه چې ستا پلار جوړه کړې ده ستا نیکه جوړه کړې ده او ستا دپاره یې دعاوې هم پسې کړي دي ستا د رسالت دعا یې پسې کړې ده نو د توجه مرکز یې باید دغه شي نو دغه شبهه چې مال قوي شبهه وه یهود و نصارا او مسلمانان هم په خطا ایستله شبهه د کعبه یې رخشند وه دی دې خواته لمونځ کړي په خپل لمونځونه هغه خواته کې د دی ولې راواړوه الله په دغسې عمیقه طریقه باندې جواب ورله راواکړي د ابراهیم فضیلت یې بیان کړي د کعبې دی بیان کړي او د ده خصوصیت یې په دغو طریقو سره بیان کړي چې ورته هغه ده چې دې خواته توجه وکړي تفسیر نو دا خبره پسې ختمه نه ده بیا نه د هغه ملت ابراهیمي چې کښېښول سو اساس الله دا خبره بله بیا پسې بیانوي د خیره سره د اختر اوس ګوره بله بیا خبره بیانوو چې نو هر څوک چې د دغه ملت چې ابراهیم علیه السلام اساس کښېښود چې هر څوک سرغړونه ځینې کوي ګمراه دي تر حقه نشي برابرېدلی نو بني اسرائیلو ته وایي چې که تاسې ځینې اورئ نه منئ نو تاسې هم ګمراهان یاست نو دا خبره غلطه ده چې موږ پر حق یو جنت ته به ګرځو موږ ځو واخر دعوانا